سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. لور ته د واده په شپه د مور نصیحت یو ډیره خوندوره ویډیو در سره شریکوم. هر مور پلار باید دا ویډیو وګوري او خپل بچو ته دغه نصیحت وکړي. د ویډیو تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. امامه بنت الحارث یو ډیره هوښیاره میرمن وه چې الله جل جلاله د ډیر عقل سره د ژبې فصاحت هم ورکړی و. کله چې د هغې لور ام یاس واده تیار شو نو د واده په ورځ یې راوغوښته او ورته یې وویل لورې زه غواړم تا ته په ډالۍ کې یو څو لارښوونې درکړم. که دې ومنلې نو ټول عمر به خوشحاله او په میړه ګرانوي. کتابونو د هغې خبرې په دې ډول رانقل کړي دي. خپلې لور ته یې وویل چې ای لورکۍ که د یو چا د ډېر ادب یا ګرانښت له امله نصیحت پرېښودل کېدی شوی نو ما به تا ته نصیحت نه و کړی، خو نصیحت د هیرجن انسان لپاره یادونه او د هوښیار انسان لپاره ښه مرسته ده. ای لورې که د مور او پلار د شتمنۍ او خپلې لور ته د هغوی د اړتیا په اساس ښځه له میړه څخه مستغني کېدلی شوه نو ستا به په ټول عمر کې میړه ته اړتیا نه وه پیدا شوې. خو حقیقت دا دی چې ښځې د میړونو او میړونه د ښځو لپاره پیدا شوي دي. ای لورکۍ ته له هغه چاپېریال او آب و هوا څخه بیلیږي چیرته چې دې وده کړې او له هغې ځالې څخه جدا کېږي کومه کې چې ټول ژوند پالل شوي. اوس هغې نوې جالې ته ورتلونکي چې بلدتیا ورسره نه لري. لورې ته د هغه نابلده ملګري خواته ورځې چې پوره پېژنګلو ورسره نه لري خو هغه د مشروع نکاح له امله په تا واکمن شوی نو خپل ځان دې ورته مینځه کړه چې هغه دې غلام شي او دا 10 خویونه په ځان کې وساته چې هم ټول عمر درته ګټه وکړي او هم به در سره زما یو یادګار وي او ټول عمر به خوشحاله ژوند تیروي او خوشحالي به ستاسو له کور څخه کډه نه کوي. اول په هر ښه او ستونزمن حالت کې سر ورسره ټیټوه او په لږ شي ورسره قناعت کوه. دویم خبرو ته غوږ نیسه او هره خبره یې منه. دریم چیرته چې د سترګو نظر او د پوزې د بوی حس لګیږي د هغو ځایونو خیال ساته. پام کوه چې هیڅکله یې ستا په بدن کې په داسې څه سترګې ونه لګیږي چې هغه یې نه خوښوي. هڅه کوه چې پوزه یې تل له تا څخه خوشبويي وبویوي. څلورم لورې ښه سینګار د رانجو لګول دي او ښه صفایي پاکو اوبو باندې لامبل دي. پنځم د خوب او خوراک د وختونو خیال وساته او تر وخت مخکې ورته تیاری نیسه. شپږم خوراک وختي تیاروه ځکه چې لوږه د اور لمبه ده او د ویده کېدلو ځای وختي تیاروه ځکه چې بېخوبي د انسان غوسه راپاروي. اووم د میړه د مال او شتمنۍ ساتنه کوه او د هغه د کورنۍ د غړو احترام کوه. د مشرانو یې درناوی او په کشرانو یې شفقت کوه. اتم د ستونزې او مشکل وخت کې تحمل او برداشت کوه. نهم هره خبره یې منه او رازونه یې مه لوسوه ځکه که نافرماني یې وکړې سینه یې درته تنګېږي او که یې رازونه لوس کړې بیا به هېڅکله هم د زړه حال درته ونه وایي او په ټګۍ به در سره وخت تېروي. لسم که خاوند دې خوشحاله وي نو خفګان مه څرګندوه او که خفه وي نو خوشحالي مه څرګندوه ځکه ته باید د هغه د غم خفګان او خوشحالۍ ملګری اوسې. ګرانې لورجانې ته چې څومره د خپل میړه عزت او احترام کوي په همغه اندازه به ستا قدر کوي او چې څومره یې په مزاج برابره یې هغومره به ستا ملګرتیا خوښوي او د زړه رازونه به درته وایي. لورې باور وکړه تر هغې به خپل ارمان ته ونه رسېږي تر څو چې دې د میړه غوښتنو ته په خپلو غوښتنو ترجیح نه وي ورکړي او د هغه خوشحالي تر خپلو خوشحالو غوره ونه ګڼي. لورې الله جل جلاله دې په خیرونو واړوه او زما په دې خبرو عمل وکړه نو تل به خوشحاله یې. دوستانو دا ډېر مهم معلومات وو چې تاسو سره مو شریک کړل. هر مور پلار باید خپلو بچو ته دا نصیحتونه وکړي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.